د دې پروژې یو تن مسؤل وایي دغه سړک 220 متره اوږدوالی او 40 متره پلنوالی لري چې 12 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی. در از محترم مولوی صاحب شورول شهر مزار شریف و از بودجه شرکت محترم ساختمانی رحمان حبیب توسط شرکت ساختمانی و سرکسازی کریم شریفی اجرا میشه. همدارنګه یو شمېر ښاریان د دې سړک د پخولو هرکلی کوي. وایي چې له دې وروسته به د خاورو دوړو او د زیاتې ګڼې ګوڼې ستونزې څخه خلاص شي. خوب شده به نظر ما بسیار خوب است، نظافت شده، موترهای مردم راحت تیر میشه، بسیار خوب است. واقعا زیاد خوشحال شدیم. واقعا هر روزی که آبادی میشه جا جور شده میره زیاد خوش میشه، با کلگی خوشایند تمام میشه. به خاطر که ما خود ما شاهد بودیم، همیشه دائم همیشه میرفتیم، سرک بند بود، رابندان بود، مکمل بسیار مردم د جنجال بود. د یادونې وړ ده د ځمکې لاندې د یو مارکیټ جوړولو له امله دغه سړک 4 کاله مخکې د خصوصي سکتور له لوري کیندل شوی و چې د مزار شریف ښاروالۍ په هڅو بیرته په اساسي ډول پوخ شو.